جهاني صاحب تاسو د خپل فعالیت په اړه راته وایي په خپل رسنیو کې یا ټولنیزو شبکو کې تاسو څه کارونه کوي؟ مننه سروان صاحب، تاسو اندرنو تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لډیر خواڅخه معلومات لیکل کول، لکه مثلا د علمي فرصتونو اړوند، تحصیلي فرصتونو اړوند. خو تیرو دریو میاشتو رابطې خوا موږ یو کمپاین په لار اچولی دی په رسنیو، خصوصا فیسبوک او واتس اپ لارې، او هلته مو زرګونه افغانان سره راټول کړي دي ترڅو د پښتو ژبې لپاره د غږونو یو بانک جوړ کړو او بډای کړو. دا د کامن وایس په نوم باندې یو نړیوال د غږونو بانک یا ډیټا سیټ ته چې هلته د شاوخوا 400 کوچنیو غټو ژبو غږونه پکې خوندي شوي دي، او بدمرغه چې د پښتو غږونه کمای ولو، او له همدې وجې دا د ای آی موډلونه یا د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو په شکل باندې پښتو نشوي ویلای، مثلا انګلیسي او فرانسوي، اسپانوي او نورو ژبو باندې په اسانه باندې غږیدل، په اسانه خبره پوکیدل. او کله چې به تاسو له ای آی موډلونو سره په پښتو باندې خبره کوله، مثلا چټ بوټونو، چټ جی پی ټي، ګوګل اسسټنټ، سیرا او د نورو سره، نو بیا یې پښتو نشوي ویلای، یې پښتو ډېر ضعیف او د دې علت دا شی ولو چې د پښتو ژبې په کافي اندازه ذخیره آنلاین شکل باندې موجوده نه و، یعنی داسې موجوده نه و چې هلته هغه د مصنوعي ځیرکتیا د موډلونو د روزلو لپاره وکارېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ مټې رابډ وهلې او سلګونه رضاکاره ځوانان یو ځای شولو، او بالاخره مې یو پراخ کمپاین په لاره باندې واچاو چې شاوخوا 1.5 میلیون غږونه مو راټول کړي دي. متاسفانه ګډون د افغانستان له ټولو سیمو څخه په یوه اندازه نه دی، مثلا د کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا څخه او یا شاوخوا ولایتونو څخه ګډون زیات ده، ولې د روزګان او غزني، روزګان او هلمند او کندهار او فراه او دغو سیمو څخه ګډونوال کم دي، او همدارنګه د خطې هاخوا د پښتنو سیمو اوسېدونکي لکه د وزیرستان، د سویلي پښتونخوا، کوټې او همدارنګه د پېښور او شاوخوا سیمو ګډونوال هم بیخي کم دي. زموږ هڅه دا ده چې د ټولو سیمو خلک له موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي، او د هرې سیمې خلک غږونه د سیستم ته ورزیات کړي، ډالۍ کړي، ترڅو په راتلونکي کې دغه مصنوعي ځیرکتیا وسایل چې کوم دي هغه په هر کلیوال په ژبه باندې پوه شي، د یو روزګان د یو ځوان په غږ باندې پوه شي، د پښتونخوا د یو ځوان او یوې پیغلې په غږ هم پوه شي، او د مثلا ننګرهار د یو مشر سړي په غږ هم پوه شي. بله، ډېر عالي. دا هم راته ووایاست چې په دې د غږونه تاسو په څه شکل سره راټول کړي دي؟ موږ اول دغه سیستم خپلو ګډونوالو ته او هغه څوک چې له موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شوي معرفي کړی. دا یو آنلاین بانک ده او دغه ټول مثلا ذخیره یې په آنلاین سرورونو کې ده. لاغه څخه وروسته موږ دغه لینکونه خلکو سره شریک کړي دي، خلک په لینک باندې کلیک کوي، بیا هلته ورځي هغه جملې چې موږ په سیستم کې لیکلې دي په پښتو ژبه، همغه کلیوالي خبرې یا معیاري خبرې، بیا د همغه جملې لولي او هغه غږ یې ریکارډ کېږي، د یې ریکارډ لیږي په همدې شکل باندې یو غږ، 2 غږه، 5 غږه، 10 غږه او 100 غږونه راته لیږي. نو څومره چې غږونه ډېر وي هغومره په راتلونکي کې ماشین په ښه شکل باندې خبرې کولی شي. دا پروسه یې داسې ده چې اول موږ کتابونه راټولو، د مختلفو مضمونونو، موضوعاتو اړوند لاغونه جملې جوړو، دا جملې موږ سیستم ته پورته کوو، بیا یې ځینې نور ملګري ګوري، بیا چې کله د کتلو له مرحلې څخه تېرېږي بیا ځینې نور کسان
هغه رضاکار دي د ټول افغانستان څخه یا ټول پښتانه د نړۍ لپاره برخه کې چې دی هغه خپل غږونه هغه جملې په لوړ غږ باندې وایي او سیستم ته اپلوډ کوي. بیا دا غږونه راځي او بل کس هغه دا یو غږ اوري که صحیح ویلوي تاییدوي که نه رد کوي. بیا هغه څخه وروسته د ذخیرې یا بانک ته ځي. دا داسې ده لکه موږ په روغتونونو کې د وینې بانک لرو او موږ باید مثلا مختلفو ګروپونو وینه راټوله کړو او ذخیره یې ښه وي تر څو د راتلونکو خلکو ژوند ورباندې وژغورل شي. د پښتو ژبې د ژوند د ژغورلو لپاره د پښتو ژبې د دوام لپاره پښتو ژبې په ټکنالوژي کې د ادغام لپاره او د دې لپاره چې په راتلونکي کې د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټکنالوژي او موډلونه په شکل باندې کار وکولای شي. نابینا خلک او بې سواده خلک له کمپیوټر څخه له ماشین څخه له موبایل څخه د مصنوعي ځیرکتیا څخه پوښتنې وکولای شي، هغه په شکل جواب ورکړلای شي او د خلکو ستونزې حل شي. موږ دغه کار په لاره باندې اچولی. یعنی دا دومره حیاتي کار دی یوې ژبې لپاره لکه څومره چې د یو ناروغ لپاره مثلا د وینې موجودیت حیاتي ده. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله د ټولو هغو خلکو څخه چې زموږ غږ اوري هغه که د هرې سیمې وي د هر کلي وي کولی شي دا کمپاین ملګري پیدا کړي. کامن وایس سوشل میډیا کې پښتنه وکړي یا څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري خپله په انټرنیټ کې سرچ کړي عام غږ یعنی لکه کامن وایس انګلیسي کلمه ده په پښتو کې عام غږ موږ ورته وایو. نو کولی شي پیدا کړي او موږ سره ملګري شي او همکاري وکړي. ډېره مننه. په دې برخه کې ډېرې پوښتنې شته، تاسې راسره اوسئ جهاني صاحب. لکه فرضاً شاید د اورېدونکو په ذهن کې دا پوښتنې وي چې آیا جملې تاسې ورته انتخابوي که هغوی انتخابوي؟ بل ژبه خو ډېره وسیع ده. په کومه برخه کې ممکن کله چې داسې یو شي لپاره تاسې ای آی لپاره ژبه پکار وي نو هغه به یو کاربنګر ژبه او د اصطلاحات هم پکار وي، دغه به یو نجار اصطلاحات هم پکار وي، دغه به یو معاصل او متعلم ژبه هم پکار وي. د هر یو ژبه فرق لري، اصطلاحات فرق لري. نو په دې اړه پوښتنې شته او دا پوښتنې زه مطمئنم چې د اوریدونکو هم دي. جهاني صاحب د کامن وایس خبرو ته براشو. ما مخکې ویل چې دا کله چې تاسو له خلکو غواړئ چې خبري درته وکړي چې ژغونه ثبت کړي دا جملې یا د ټاپک یا موضوع تاسو ورته انتخابوي کې هغه په خپل انتخابي. د موزیلا کامن وایس دغه وسنۍ کوم موډل اوس کوم شکل باندې لګیایو دا اول متنونه دي. یعنی متنونه موږ ورته زیاته او لکه مخکې تاسو اشاره وکړه چې متنونه باید ډېر هغه ولري. یعنی د کروندګر ژبه وي، مثلا د یو ډاکټرا د څېړونکي ژبه وي، د یو کلیوال ژبه وي، د یو مثلا کلیوالي متلونه وي. پکې موږ د امکان تر حده پورې همداسې هڅه کړې ده. مثلا ستاسو غوندې لیکوالانو نه موږ غوښتي دي چې کتابونه مختولېږي، ډېر هم دغه کتابونه او متنونه پیدا کړي. دا باید موږ د متن په شکل باندې ولرو، یعنی د ورډ په شکل باندې نه، داسې مثلا د پی ډي په شکل باندې وي. بیا هغه موږ راخلو دا ټول متن په جمله باندې بدلو چې دا یو عالم کار ده. موږ تر اوسه پورې 1,20,000 سره جملې په همدې شکل باندې ورزیاتې کړې دي. بیا له هغه نه وروسته دویمه مرحله په دې کې تقریبا د مکتب ټول کتابونه دي، دیني کتابونه، تاریخي کتابونه، د ځینو غټو لیکوالانو کتابونه دي او لا هم اړتیا لرو موږ تقریبا د اکثریت قاموسونو ټولې جملې راخستې دي او راپلوډ کړې دي، متلونه دي په دې کې لنډۍ دي. بیا له هغه نه وروسته مثلا بله مرحله کې 2 کسان باید یوه جمله وګوري چې هغه تایید شي. مثلا ستاسو د کتاب یوه جمله ده په املایي غلطي لري، هغه موږ په هغه اول قدم کې ردوو، هغه مخکې نه ځي او صحیح جملې مخکې ځي. بیا هغه کسان چې دا جملې لولي که چیرې ورته اشنا وي لوستلی شي هغه یې لولي، که نه یې پرېږدي هغه بل کس ته ځي. بیا له هغه نه وروسته مثلا دا ثبت شوي غږونه راځي او بل څوک یې اوري چې دا رښتیا همغه جمله څنګه لیکله شوې ده همغسې یې لوستلې ده او که یې قصدي اشتباهات کړي یا اشتباهات لري یا سمه نه ده ریکارډ شوي. بیا له هغه نه وروسته مثلا وروستي بانک ته ځي یا ډیټا سیټ ته ځي. دا یوه طریقه ده. یو بل برعکس موډل هم چې په راتلونکو ورځو کې به موږ دغه
ویب سټ برخه پښتو ته وژباړو هغه بیا داسې عمومي پښتنې دي مثلا پښتنه کوي چې د هلمند آب و هوا څنګه ده او او هوا په وړي کې څنګه نو یو څوک کولای شي بزګر کولای شي مثلا په خپل طبيعت باندې هغه سره کوم څه د دنیا ویني هغه څه جواب ورکړي یو انجینیر کولای شي هغه ممکن دی وبو د توپانو د دې په اړه باندې خبرې وکړي یو ډاکټر کېدلای شي وایي چې هوا خدای ډېر سړنه ده او ناروغان د کابل په اندازه ژمي موسم کې ډېر خلک ناروغه کیږي بیا دریم کس راځي د چا څه خبرې کړې دي دا ټول پرته لیکي چې د ته ترانسکرپشن وایي معمولا یا بیا لیکنه چې متن په غږ باندې اړوي او بیا بل کس ریویو کوي یعنی ګوري او بیا لاغه ورسته دغه بانک ته ځي یعنی د دې دغه هر جمله باندې کار په هر غږ باندې کار د ساده مثلا نه ده چې یو څوک خپل یو فقط یو غږ وکړي یعنی ډیر په خورا دقت او ډیر زیات زحمت باندې دا کې مکسکله دي 1.5 میلیون غږونو خبره کوو د زرګونو انسانانو د ستړیا او فایل ده بالکل په دې کې شک نشته لیکن نشي کېدای چې ډیر مخکلار شو تر 15 میلیون جهاني صاحب دا نشي کېدای چې مثلا د یو مجلس کې خلک ناستي خبري کوي د غږونه ثبت کوي چې بيخي طبيعي راشي یعنی د خلکو حقيقي غږونه وي اما که تاسو چاته یو متن وسپاري چې د متن لمخې او شی وي هغه طبيعي نه یعنی د خلکو حقيقي ژبه نه وي دقیقاً دغه کومه نقطه ته ستا اشاره وکړم چې د خلکو یو د څوک متن څنګه وایي یو د څوک آزاد څنګه غږیږي نو په دې خاطر باندې دغه کامن وایس چې دا په 2013 کال کې د لومړنۍ موډل د کار شکل وړاندې کړی او په 2021 کال کې متفاوت شکل مر سره زمينه کوس په دې کې خلک طبيعي غږی یعنی یو خدای د زته متن د مخ ته پروت ته د متن لمخ وای یو دا لکه په عادي مجلس کې زلتانه پښتنه وکړم چې کابل کې د تا ټولو خوږه خاطره شي د اغل طبيعت هیڅ محدودیت نه لري د کلماتو هیڅ محدودیت دي نه لري څنګه غږیږي البته د متن لمخ نه غږیږي البته خپل خبرې کوي او زیات کوي کمی کوي په غوسه باندې کوي په خوشحالي کوي په هر شکل او هر ټون باندې تاسو کوي دا سختيږي او بلې مرحله ته ځي او بل کس تاسو هر څه ویلي هغه فقط لیکي نو موږ دواړه رقم غوونه لرو هم داسې مثلا متن څخه غږ تولید یا هم لغږ څخه متن ولی موږ دغه دویم شکل باندې سلا ډیر طبيعي ده په دې باندې ملاکار نه د فایل کړه ځکه د دې ډیره سخته برخه ده د خبرو بیرته لیکل دي او زموږ کوم رضاکار ملګری چې دي هغه تر ډیر ممکن دي ته آماده نشي ولی وخت خبره ده چې موږ د دې کار لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه هم کړې ده او تر اوسه پورې شاوخوا یعنی له 2 لک افغانیو څخه 200,000 افغانیو څخه ډېری پیسې مخترا ټول شوې دي او لا هم ممکن نور مرا پیدا شي د دې وان د اعظم د میرمنو لپاره میرمنو تور کوي چې هغه مختغونه ریکارډ کوي او په دې کې پیلن موږ 50 میرمنې استخدام کړې دي او راتلونکو ورځو کې د نومبر په جریان کې موږ 50 تنه نورې میرمنې استخدام کوو ځکه دا ډیټا سیټ د بانک د غږونو باید یو توازن او بالانس ولري بله اته نه واز د میرمنو غږ لازم ده بلکې فکر کوم دي زړو د ځوانانو غږونه د ماشومانو غږونه د ټوله به ورته پکاروي دقیقاً موږ یعنی باید هر ډول غږونه ولرو ځکه دا ورسته دي د لپاره کاریږي کېدلای شي ماشومان لدی مصنوعي ځیرکتیا نه د خپل درسونو په اړه باندې پوښتنه کوي نو د ماشوم غږ هم باید د ماشين ته ناشنا نه وي او باید ور باندې پوښي همداسې کوم مشران پوښتنه کوي کوم تفاوت کلیوالي لهجه کې خبرې کوي کوم مثلا د وزیرستان یو څوک پوښتنه کوي کدي مثلا زدران او منګلو
په لهجه کې یو څوک پښتنه کوي، که څوک د روزګان په لهجه کې پښتنه کوي، که څوک د مثلا کاپیسا او د نورستان په لهجه کې پښتنه کوي. نو په دې خاطر هم موږ هیله لټولو محصلینو او خلکو ځوانانو چې هدي اقل دې احساس لري، دې فکر لري چې باید خپل ژبې ته خدمت وکړي. دغه ځای کې دی راسي دغه یو بنیادی کار ملګری دي شي ترڅو ګټه او خیر ټول راتلونکو پښتنو نسلونو ولسونو ته ورسیږي. بل یو بل پښتنه په ملت څخه وکمه بیا به ورشو غزان ورته هغه دا چې تاسو مخکې ول چې پیسې زینو خلکو ټولې کړې دي در سره د مرستې لپاره، تاسو ته په خپل کومه مؤسسه کومه اداره پیسې نه درکوي او تاسو دا کار صرف د خپل ژبې لپاره او د خپل خلکو لپاره کوي؟ زلا فاونډیشن یا موزلا بنسټ دا یو غیر انتفاعي بنسټ ده، په دې معنی چې دا د ګټي او د بزنس او کاروبار لپاره نه د جوړ شوی. دغه کوم خدمات سم وړاندې کړي دي د حسدا شایده چې آزاد او له تجارت څخه د باندې ول انحصار څخه د باندې ډیټا راغونډه کی او هغه بیا هر څوک استفاده کړلای شي، یعنی لدینه بغیر د ګوګل او میټا او پین ای او ځینې نورې غټي کمپنۍ چې ټاره ټولوي خو هغه نور خلکو ته په واک کې نه ورکوي، فقط خپل د خپل بزنس او تجارت لپاره استفاده ورڅخه کوي. نو په دې خاطر باندې دا بنسټ هم غیر انتفاعي دا او زموږ هڅو کاروان ټول په تمامه معنا باندې رضاکار ده، تنه یوازې زن بلکې دا زموږ ټول ملګری چې دي دا پر رضاکار شکل باندې کار کوي، که منیجمنت کې کار کوي، یعنی اداره کولو کې او که غوونو ثبتولو کتلو یا جملو اپلوډ کولو کې. یوازې میرمنو ته موږ په ساعت باندې $2 ورکوو. هغه میرمنې چې موږ سره یعنی قرارداد ورکو، یعنی موږ ته اپلای وکړي، موږ غوونه وګورو په کار باندې بلد دي کار کولای شي، بیا هغه نو وروسته په ساعت باندې $2 ورکوو او 13 ونې موږ حساب لرله او تقریبا افغانیو باندې مو شاوخوا 70,000 افغانۍ میرمنو ته چې په تیره 2 هفتو کې موږ سره کار کړی پیسې مو ورکړي او دا تر ډیره پورې د افغانستان د مرکزي سیمو څخه او ځکه موږ هڅه دا شایده چې د نورو سیمو کسانو کولای شي همغه د اعلانات وګوري، ممکن هم د آزادۍ رادیو په پاڼه باندې به زما کومنټونه وي یا کېدلای شي ډیجیټل پښتو اسوسییشن سرچ کی یا مثلا کامن وایس سرچ کی چیرته پیدا کی اپلای وکي او موږ یو ګورو کار کولای شي چې کار وکړي. موږ هڅه هم دا شاید چې د ډیرو خلکو غوونه ولرو، یوازې 50 یا 100 میرمنې موږ سره کار ونه کړي، بلکې مثلا 200 او 300 میرمنې تر کومه چې موږ هغه اداري ظرفیت موجود دی موږ کولای شو اداره کړو. او په عین حال کې یو نقطه چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا چې د میرمنو په برخه کې موږ یو میرمنه مقرره کړې ده، هغه ارڅوک سي ایمیل کوي هغه جواب ورکوي، کوم ټلیفون اړیکه مو سره هغه میرمن جواب ورکوي، چې تخنیکی ستونزې لري هغه میرمن هغه موجوده ده جواب ورکوي. او هلکانو سړي کوم دی هغه لپاره جلا ګروپونه دي او هغه خپل کار کوي، یعنی کوم ډول هغه نست سره مستقیم تماس یا مستقیم کار. نو فقط موږ هڅه دا شاید چې دا چاره بل کوم جنجال په شکل باندې مدیریت شي ترڅو د پښتو ژبې راتلونکي جوړ شي. ډیر زیات مننه کور ودان جانداد جهانی صاحب چې د پروګرام په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.